رښتیا ما اورېدلې چې ستا نوم یې ځکه تبکي ایښی تر څو چې تا ته په زوره څوک په شا ټپ در نه کي نو ستا موټر حرکت نه کوي. ښاغلی دروف. سلام ښاغلیه. ویویکا ساکشي چیرته ده؟ له څه وخت راهیسې ورته زنګ وهم خو هغه زه غواړم خپلو لیدونکو ته ووایم چې زموږ تبکي یوه جمله چمتو کړي چې زما او ستا په شان د انسانانو ژبه هم پکې بندېږي. ویویکا دا ساکشي څه کوي او تبکي؟ ښاغلیه زه مېرمن ساکشي ته وایم چې تاسو ته زنګ ووهي. پام کوه ټلیفون پرې نه کې ویویکا. ته غواړې چې زموږ لیدونکو ته هغه جمله ووایې مګر هو ژبه دې بنده نه شي په یو وار یې ولوله. یو څه اوښ جګ دی یو څه اوښ جګ دی یو څه دغه کوپان جګ دی د جګ اوښ یو څه اوښ جګ دی یو څه دغه کوپان جګ دی. یو ځل بیا هڅه وکړه په سمه توګه یې ولوله که نه زه رښتیا وایم که نه ته یې په سمه توګه ویلی شي زموږ تبکي یو ساعت زحمتیز دی. یو څه اوښ جګ دی یو څه یو څه اوښ جګ دی یو څه اوښ جګ دی. تبکي په دومره موده کې عام وښودې کېږي هم زموږ لیدونکي ستا لپاره ډېره خواشینې یم چې د یو ساعت هڅې وروسته ته یوه جمله په سمه توګه نشي لوستی. دا نیمګړتیا ده او هیڅوک هم مرسته نشي کولی. نو دا هم ده د تبکي نیمګړتیا. مګر د تبکي نیمګړتیا یوازې دومره نه ده. رښتیا اوس تاسې نه پوښتنه کوم چې د تبکي د نیمګړتیا په اړه څه نظر لرئ. موږ د دې له مخې د تبکي په اړه قضاوت نشو کولی ځکه چې تبکي ښایسته ده باسواده نجلۍ ده او یوه ښه دنده هم لري. نو تاسې تبکي ته له لسو نمرو نه څو نمرې ورکوئ؟ مهرباني تاسې. زه لسو کې 10 نمبر ورکوم. ښه او تاسو؟ پوره 10. ډېر ښه بده نه ده تبکي. او تاسې؟ زما له خوا تبکي ته 10 نمرې مېرمنې. وا تبکي آخر زموږ تبکي ته خلکو پوره نمرې ورکړي. ډېر ښه مګر زه له تاسو نه یوه بله پوښتنه لرم خو هغه پوښتنه یوازې له 3 کسانو نه. آیا تاسو له تبکي سره واده کوئ؟ تاسو ځواب ورکئ. واده یعنی واده به څنګه وکم؟ مور او پلار مې نه مني. ښه تاسو واده کوئ؟ ګورې د لرې نه خبرې کول خو اسانه ده خو داسې جلۍ سره واده کول مشکله ده. رښتیا تاسو خو ډېر خوشحاله وئ او ورته مو 10 نمرې پوره ورکړې. تاسو خو به هرومرو ورسره واده کوئ که نه؟ هغه داسې ده که نه نمرې ورکول بېله خبرې ده خو تاسو څه فکر کوئ زما مغزه خراب شوي دي چې د تتلې جلۍ سره واده وکړم تر څو چې خبرې خلاصېږي زه به هم زوړ شم. اوهو تر څو چې د تتلې خبرې خلاصېږي که نه زه به زوړ شم.
نو تاسې ولیدل چې د نمرې ورکولو لپاره ټول چمتو دي، خو کله چې د واده کولو خبره شوه نو وایي چې د جلۍ ژبه بندېږي. تبکي ستا حقیقت هم دا دی. رښتیا نن د تبکي مور او پلار هم دلته دي. السلام علیکم. زه غواړم له تاسو نه یوه پوښتنه وکړم. کله چې هلک تبکي سره د واده کولو لپاره انکار کوي او یا هم له واده نه همداسې تښتي، نو تاسې څه احساس کوئ؟ تاسو دا واده مه خرابوئ. مشره جانه دا واده مه خرابوئ. خیر دی، تاسو خو پوهېږئ چې باید هره نجلۍ باعزته له کوره ووځي. هیله کوم داسې مه کوئ. خیر ستونزه نشته. اب د تبکي مور سره خبرې کوو. السلام علیکم. رښتیا تاسو د تبکي بل نوم څه شی ایښی دی؟ یعنې اصلي نوم یې وهني. یعنې څه؟ دلته خو د تبکي د مور ژبه هم بنده کېږي. بخښنه غواړم، ټوکه مې وکړه، مګر رښتیا ډېر ښایسته نوم دی، وهني. تاسو په څه هیله دا نوم ایښی و چې دا جلۍ به د بلبلې په شان خبرې وکړي، مګر داسې خو یې څه ونه شوه. د ماشومتوب نه یې ژبه کار نه کوي. مېرمنې تاسو ولې داسې وایې؟ تبکي کوم څه چې وایم رښتیا وایم. که ته وغواړې خلکو ته هر څه ووایي، مګر ته صفر وي او تل به صفر پاتې کېږي. او زه خو نن خبره شومه کله چې د دې واده کېدو نو زوم وتښتېده. او د هغه له کبله د تبکي واده م له منځه لاړ او ملنډې مو وهلې. دا تاسو څه وایئ؟ دلته څه روان دي؟ ورور جانه دا تاسو آرام تاسو اوسئ. خیر دی، تاسو خبره نه څنګه؟ ده. او تاسو مګر زنانو ته بې عزتي کوئ. مګر دا خو غلطه نه ده. زه پوهېږم، هیله کوم تاسو کښېنئ. کښېنئ تاسو، هر څه به سم شي. کښېنئ تاسو. او ملګرو یوازې دا نه، د تبکي د همدې نیمګړتیا له کبله کورنۍ هم برباده شوه. ووایه تبکي، ټولو ته ووایه که نه چې تا په خپله کورنۍ تباه کړې ده. هغوی د ده سرک سر ته راوستې، ووایه که نه. او ته چې هر چا ته نږدې شي هغه هم بربادوي. یوه خبره تل په یاد ساته، ته تل همداسې ناکامه یې، هېڅکله هم نه بریالی کېږي. هېڅکله هم د پرمختګ خوب ونه ګوري. که نه نو کوم څه چې درته پاتې دي که نه، هغه به هم له لاسه ورکړي. خپرونه پای ته ورسېده. کمره بنده که. दिल की सुनी है पलके मूंदी निकल गए दिन के हैं थोड़े उम्मीदें हैं जोड़े जिंदगी मुस्कानों को टोके दे दो ना फिर से वही
سیاله ده مګر دا خو په دې معنا نه ده چې هر څه خولې ته راشي او ویې وایي لوره که زر ډوله نیمګړتیاوې ولرو خو د عزت کمی نه لرو لوره چېرته چې عزت نه درکول کېږي هلته هېڅکله کار نشي کولی تاسو د طبقې مور یې؟ هو سلام تروجنې. سلام. تاسو ولې د باندې ولاړې د نن راشي کنه؟ ښاغلیه راځئ ښاغلیه. هیله کوم کینئ ښاغلیه. ښاغلیه تاسو دلته څنګه ښاغلیه؟ زه به مو غوښتې وم. تاسو کېنئ که نه ولې ولاړ یې؟ طبقې خپله کورنۍ نه راپېژنې؟ سمه ده. دا زما پلار دی. سلام ښاغلیه. سلام. ښاغلیه دا مې مور ده. هغه مې خور ادیتې. سلام. او ښاغلیه دا زما کوچنی ورور شوب دی. دی همغه دی که نه چې په ماشومتوب کې زما په شان پښه ژوبله شوې وه؟ سلام شوبه. شوبه سلام ورته وکړه که نه؟ تاسو په رښتیا دلته یې؟ پونم جانې د دروغجان لپاره یو څه. سمه ده. د ده زما له جوس نه راوړه. ما یوازې یو غړپ څښلی و. بخښنه غواړم ښاغلیه. ما ویلو که نه دی ستاسو ډېر مینه وال دی نو ځکه هر څه چې په خوله راشي وایي. شوبه راشه زما څنګ ته کېنه. زه ستاسو څنګ ته کېنم رښتیا؟ هو راځه راشه کېنه. زویه واخله جوس وڅښه. خورې خپل ټلیفون دې راکړه که نه؟ ټلیفون؟ مګر په ټلیفون باندې څه کوي؟ راکړه خورې. خپل زر واخله. اوه اوس زه د انځور په اګره کې خپلو ملګرو ته لېږم. هغوی باید پوه شي چې نن ما څوک لیدلی. ښاغلیه تاسو ونه ویل چې تاسو څنګه دلته یعنې کوم کار مو درلوده؟ کار خو مې درلوده. هغه کار باید ما خپله کړی وای نو ځکه دلته زما راتګ ډېر اړین و. نن چې په دفتر کې کوم څه وشوه هغه ډېر غلط و. د یو لوی چینل د مشر په توګه دا زما مسؤلیت دی چې زه له تاسو ټولو نه او له طبقې نه د خپلو کارمندانو د غلط کار لپاره بخښنه وغواړم. که امکان ولري نو تاسو ما وبخئ. طبقې زه بخښنه غواړم. ښاغلی تاسو ولې داسې وایي؟ ښاغلیه زه له تاسو نه یوه هیله لرم. غواړم د یو څو دقیقو لپاره زه طبقې ځان سره دفتر ته بوځم. یو نیمګړی کار دی چې باید پای ته ورسیږي او هغه کار یوازې طبقې کولی شي. هیله کوم ښاغلیه.
نن دې د نخودو ډوډۍ پخ کړې؟ دا څه دي ګرانه، زه اوس دا حیرانه بلم نشم. واخله کنه ستا د خوښې د نخودو ډوډۍ. هو مګر د دې ځانګړې مهربانۍ لامل څه دی؟ ځکه چې زه نن خوشحاله یم. پوهېږې کوم کار چې دومره کلونه په دې کور کې نه و شوی که نه، نن هغه کار وشو. ته او دروف یو ځای عبادت ته راغلی. رښتیا ووایم زه ډېره خوشحاله شوم. واخله. هو هغه تبکي لور خو همداسې ده. اله تا نه وروسته هماغه ده چې خبرو ته یې نن نشم ویلی. ستاسو هم تبکي خوښېږي؟ اوهو داسې یو باادبه او پوهه جلۍ د چا نه خوښېږي. کومې ښېګڼې مې چې غوښتلې په خپل لور کې مې اوسي هغه ټولې په تبکي کې دي. راځه تبکي. هیڅوک درته څه نه وایي. څه یم که نه؟ راځه چې ځو. کاکا جانه ترورې تاسو لاړ شئ، هلته کښېنئ. راځه تبکي. تاسو ټول مو په خپلو ځایونو کې کښېنئ. کامره روښانه که. وایم چې کامره روښانه که. سلامونه او تاسو ته د نن ورځې ځانګړې خپرونې ته یوې ځانګړې مېلمنې سره ښه راغلاست وایم، کومې چې خپلې نیمګړتیاوو ته خپل ځواک سره هر ځل ماته ورکوي. چا چې خپلې هرې ناکامۍ په بریا باندې بدلې کړي. که سر یې ټیټ کړی نو یوازې او یوازې د خپلو هڅو په وړاندې، د خپلو نیمګړتیاوو په وړاندې. نو هرکله یې وکړئ له ډېرې زړورې او ډېرې تکړه نجلۍ سره چې زموږ په شان ده، خو بیا هم له موږ نه ځانګړې ده. تبکي